ارجاع او استنباط ډېر وخت نیسي، ممکن 15 شل دقیقو نه زیات ونه وکړي. ارجاع او استنباط په د کاروانپوهنې یو بحث دی او یو اصل دی. کاروانپوهنه یا پراګماتیکس باندې ښه ده چې یو لږه لنډه غوندې رڼا واچوو، لومړی بیا به هغې نه د ارجاع او استنباط مسلې ته راځو. کاروانپوهنه د 20مې پیړۍ په لومړۍ نیمایي په اواخرو کې، یعنې په 4مه لسیزه کې او په 5مه لسیزه کې او په دغه وختونو کې دغه کاروانپوهنه چې ده دا د یو د ژبپوهنې د یوې حوزې په توګه، د تشریحي ژبپوهنې د یوې حوزې په توګه باندې مطرح شوه. مثلا تر دې مخکې چې و غږپوهنه، مورفولوژي، لیکزیکولوژي، نحوه او ورسره معناپوهنه مطرح و. وروسته بیا په 20مه پیړۍ کې پراګماتیکس یا کاروانپوهنه هم د یوې حوزې په توګه ورسره مطرح شول. ځکه چې د دوی په فکر باندې ژبه چې ده یو تعامل دی، یعنی ژبه د بهرنیو چینلونو سره، د بهرنۍ فرهنګي قرینې سره، د موقعیتي قرینې سره او مثلا دغه شان د ډېرو نورو مسایلو سره تړلې ده او په یوازې ځان باندې ژبه د مفهوم پر رسولو کې نیمګړتیا لري. کنه مثلا زه وایم هغه راکه، اوس هغه سره د دې یو معنا لري، خو دا هغه معنا تر هغې پورې چې هغه څیز هغه مرجع معلومه نه وي، هغه مرجع چې بهر په فزیکي دنیا کې ده تر هغې پورې د دې معنا نیمګړې ده. نو ځکه پراګماتیکس هغه چینلونو باندې بحث کوي چې د ژبې نه بهر دي، مثلا هغه فرهنګ دی، مثلا هغه په ټوله کې قرینه ده مثلا، او په دغه چینلونو باندې په ځینو اصولو په رڼا کې بحث کوي چې هغه اصول دغه دي. مثلا په هغې کې مخنګیرنه ده، کله چې موږ او تاسو یو بل سره غږیږو نو مخکې نه ویناوال په دې پوهیږي چې زما مخاطب کومو مسایلو باندې پوهی دی، نو د دغې قرینې په ظرف کې د یو بل سره مفاهمه کوي. دویم اشارې دي یا ډیکسیز دي. دریم د وراشي یا د مکالمه په خپله یو ظرف دی، په دغه مکالمه کې چې کوم الفاظ انتخابي کې، کومې جملې انتخابي کې، دغه مکالمې په ظرف کې خپل معنا انتقالوي. د وراشي او تضمن اصل دی. د وینا چار دی یا سپیچ اکټ چې روس ورپسې ورزیات شوی دی. آداب یا پولایټنس چې مثلا د رئیس او د مامور ترمنځ ژبه څه ډول وي، مامور کوم الفاظ استعمالوي، رئیس کوم الفاظ استعمالوي، یا مثلا دغه شانتې نور. او بل اصل چې دی هغه د ارجاع او استنباط اصل دی. موږ او تاسو پوهیږو چې ژبې ته پراګماتیکس د دغه ټولنیز تعامل په سترګه باندې ګوري. یعنې ژبه چې ده یوازې دا نه ده، مثلا موږ او تاسو فکر کوو کله چې ژبه مطالعه کوو د سوسور غوندې د یو انتزاعي سیستم په توګه مطالعه کوو، خو پراګماتیکس وایي چې اصلا ژبه یو عمل دی. سپیچ اکټ اصلا همدغه معنی لري، یعنې کله چې موږ وینا کوو دغه وینا یو زمان لري او مثلا انرژي پې مصرفېږي که نه، نو په دې اساس باندې دا هم په عین حال کې یو دغه یو عمل دی. نو په دې اساس باندې ژبه د پراګماتیکس او د کاروانپوهنې موخه دا ده چې ژبه په دغه کې بنا کوي، په فرهنګي او موقعیتي قرینه کې او په اجتماعي تعامل کې او په عمل کې مطالعه کوي. د جورج یول یو مشهور پراګماتیست دی، هغه یو اثر لیکلی، هغه چې زه کله سعودي عربستان ته لاړلم نو خلکو به چې راته ویل چې څنګه، ما ورته ویل چې ښه یم. چې ما به د عربانو نه پوښتنه کړه، هغه ویل چې الحمدلله، یعنې ثنا او صفت خدای لري که نه. نو زه په دې نه پوهېدم چې دا ثنا او صفت خدای لره، خو دا زده لکه سړی چې د خدای ستاینه کوي، دې په ځای چې ووایي چې ښه یم که نه. نو وروسته ویلې زه په دې باندې پوه شوم چې اصلا دوی چې کله وایي چې ښه یم مطلب دا دی چې الحمدلله وایي که نه. په دې اساس باندې الحمدلله خو هغه مستقیمه که د معناپوهنې د زاویې نه سړی مطالعه کی نو خو د خدای سره او صفت ویل دي. خو دا پراګماتیکس دی چې موږ ته دا ښیي چې اصلا د الحمدلله معنا هغه نه ده، بلکې په فرهنګي قرینه کې دا ډول معنا لري. په دې اساس باندې د کاروانپوهنې موخه په قرینه کې د ویناوال د موخنې معنا لټه ده. البته دا موږ او تاسو پوهیږو چې دغه د بهرنیو چینلونو مطالعه د 20مې پیړۍ زیږنده نه ده، بلکې ډېر پخوانه موږ او تاسو مثلا په خپله معاني کې هم دغه شانتې بحثونه لرو چې د اقتضای حال سره باید خبرې وشي او دغه وشي. خو د یو علم په توګه باندې دا په 20مه پیړۍ کې مطرح شوی دی. تر دې مخکې البته په د 20مې پیړۍ په اوایلو کې په یو امریکایي عالم تیر شوی دی، په نښپوهنه کې کار کړی دی، پیرس نومیږي، په نښو باندې بحث کړی دی. یو بل دغه دی، یو بل ژبپوه دی چې مورس نومیږي. البته پیرس او سوسور سره همزمان وو، خو د یو بل د کارونو نه خبر نه وو. مورس بیا دغه کار چې د پیرس د نښپوهنې مباحث راوړل، په نحوه کې مطرح کړل، همدغه شان په معناپوهنه کې او په کاروانپوهنه کې مطرح کړل چې یو نښه مثلا ګرامري نښه د په نحوه کې څه نقش لري، مثلا په هغه متن کې دننه یعنې په معناپوهنه کې څه نقش لري، او پراګماتیکي نقش څه شی دی، یعنې د ژبې نه بهر نقش د یوې نښې څه شی دی، د یوې ژبنۍ نښې
ځکه چې ما لکه مخکې چې ویل چې ژبه یو انتزاعي نظام نه بلکې د بهرنیو شیرونو په مرسته او د هغوی سره په تعامل کې خپله معنا ترسره کوي. نو د پراګماتیکس په دغه کې د مورس کار ډېر مهم دی. همدغه شان د ځینې فیلسوفان دي چې اصلا د پراګماتیکس اصطلاح نه ده کارولي خو مباحث یې د پراګماتیکس سره تړلي دي. مثلا په هغې کې کارناپ دی، استین دی او سیرل چې یو مشهور فینومنالوجست دی، همدغه شان د ویتګنشټاین دی، همدغه شانتي هوسرل دی او دغه شانتي ځینې نور خلک دي. دا د سپیچ اکټ موضوع چې پراګماتیکس کې مطرح شوې ده دغه د فیلسوفانو د مباحثو نه راغلي ده او همدغه رنګه د ویتګنشټاین او د هوسرل او د دوی د مباحثو نه راغلي ده. بله موضوع البته د کاروانپوهنې او معناپوهنې توپیر دی چې معناپوهنه بالعموم په متن کې دننه د ژبنیو عناصرو په معناو پسې ګرځي په متن کې دننه، او کاروانپوهنه دا ده چې یو متن که هغه ګړنی وي یا شفاهي متن وي یعنی وینا وي او که لیکنی متن وي هغه د بهرنیو چینلونو سره په تعامل کې په هغې باندې بحث کوي. ښه موږ او تاسې ویلې چې کاروانپوهنه دغه اصول لري چې مثلا په هغې کې مخنګېرنه ده، اشارې دي، د وراش او تضمن اصل دی، د وینا چار یا د وینا عمل دی یعنی سپیچ اکټ دی، آداب دي او د ارجاع استنباط اصل دی. دلته موږ او تاسو یوازې د ارجاع استنباط په اصل باندې غږیږو. ارجاع په اصل کې د ویناوال او اوریدونکو په تړاو کې یو څیز ته ارجاع کول دي. مثلا کله چې ویناوال وایي چې دا را، نو مطلب دا دی چې دا یو څیز ته ارجاع کوي چې په بهر کله چې یو څوک مثلا دکان ته ځي او مثلا دغه ته ځي درملتون ته، هلته درمل اخلي نو ورته وایي چې دغه راکړه، نو دغه یو څیز ته ارجاع کوي چې هغه په بهر دنیا کې موجود دی، هغه بهر څیز ته مرجع وایي کنه. په دې اساس باندې دا هله خپل معنا رسي چې په یو موقعیتي قرینه کې واقع وي او یو څیز ته ارجاع کړی وي. په دې اساس باندې یو څیز ته ارجاع کول دي، کوم څیز یا کس ته چې ارجاع کیږي هغه ته مرجع وایي. البته دا د ارجاع چې مثلا ژبه د ګڼو ژبنیو توکو نه د ارجاع لپاره استفاده کوي. کله چې یو بهرنی څیز ته یا په متن کې دننه یو څیز ته ارجاع کوي نو د ګڼو نښو او د ګڼو عناصرو نه استفاده کوي. مثلا د بیلابیلو نومونو نه استفاده کوي، د ضمایرو نه استفاده کوي او د بیلابیلو مسایلو. مثلا ځانګړي نومونه، مثلا احمد، یو کله چې احمد راغی یعنی یو بهر کې یو څوک شته دی چې هغه ته ارجاع کیږي. شیکسپیر مثلا وایم شیکسپیر مې ولوست، نو شیکسپیر په بهر کې د هغه یو کتاب دی هغه ته ارجاع کیږي. البته دا بیا بیله خبره ده چې ویناوال اوریدونکي هغه شیکسپیر چې اوس مړ دی هغه معنا ترې نه اخلي بلکې د هغه د اثر معنا ترې اخلي. همدغه شانتې پیژند یا ناپیژند وییکي دي یا نومځري دي، ګڼ د ارجاع کولو ګڼ عناصر شته دی. مثلا په هغې کې هغه، دی، یو سړی او دغه شانتې نور. دغه البته په دغه سطح باندې چې وي مثلا هغه ارجاع چې د کلمې په سطح باندې وي هغې ته بسیطه یا ساده ارجاع وایي. کله کله موږ په ژبه کې د پیچلې ارجاوې هم لرو. مثلا یو د جملې په شکل هغه ببر سره عجیبه غوندې کس چې موږ ته یې په بدو بدو راکتل، دا یعنې پوره یوه جمله ده د یو شخص یعنی یو شخص مرجع ده او د دغه شخص ته د ارجاع کولو لپاره پوره د یوې کلمې پسې پوره یو جمله کارېدلې ده. نو په دې اساس باندې ممکن دغه چې وي ارجاع بسیطه وي یا دغه وي پیچلې وي. بل دویم موضوع چې د استنباط دی. عموما ارجاع چې د ویناوال پورې اړوند ده، ویناوال یو څه ته ارجاع کوي او استنباط چې دی هغه د اوریدونکو پورې مربوط دی چې د دغه ارجاع نه اوریدونکو څه استنباط کوي. مثلا هغه د چې ما ویلې چې شیکسپیر به ولوست یا مثلا نو اوریدونکو زما پوهیږي چې شیکسپیر نه ښیي بلکې د شیکسپیر اثار ښیي یا د هغه ډرامې ښیي. نو په دې اساس باندې ارجاع د اوریدونکو لخوا د اضافي معلوماتو ترلاسه کول دي. یعنی هغه معلومات چې کله زه وایم چې شیکسپیر مې ولوست په خپله د شیکسپیر په کلمه کې نشته دی، خو د دې کلمې نه اضافي معلومات یعنی د هغه د آثارو مطالعه چې کله اوریدونکو استنباط کې دغه اضافي معلوماتو ته دغه اضافي معلوماتو ترلاسه کولو ته استنباط وایي. ویناوال د پوهولو او ارجاع هوډ لري او اوریدونکو پر هوډ د پوهېدو په پروسه کې همکار وي او دا همکاري عمومي وي چې د دې پایلې په نتیجه کې د دې په پایله کې استنباط پیدا کیږي. بله مهمه موضوع چې دغه د ارجاع او استنباط ډګرونه دي چې مثلا ارجاع او استنباط په کومو ډګرونو کې رامنځته کیږي. یوه خبره چې د ارجاع او استنباط کې مهمه ده هغه دا ده چې د یوې ټولنې د افرادو ترمنځ د ځینو ځانګړو کسانو او شیانو په اړه ګډه قانوني یا پراګماتیکي پوهه موجوده وي. مثلا چې کله زه وایم خوشحال مې ولوست، یعنې زه په دې پوهېږم چې زما اوریدونکي زما په خبره باندې پوهېږي ځکه چې هغه هم د خوشحال سره تړلی وي کنه. نو په دې اساس باندې دغه پراګماتیکي پوهه
دا یو ډول قرینه جوړوي چې په اسانه باندې چې کله یو ویناوال خبره کوي اوریدونکی دې په اسانه هماغه استنباط وکړي چې د ویناوال هدف دی، هماغه معنا ته استنباط کړي چې د ویناوال هدف دی. او یا ویناوال او اوریدونکی د یو بل پر ذهن باندې پوهېږي. یعنی مخکې نه کله چې زه وایم هغه سړی بیا راغلی و، نو زه په دې پوهېږم چې هغه زما اوریدونکی د هغه سړي په معنا باندې پوهېږي چې څوک د دغې نه استنباط کړي. مثلا زه وایم د چنګښو اچار لري، کله چې مثلا صابون کتاب پلورنځی لري زه ورته وایم چنګښو اچار لري، نو هغه داسې نو ورته وایم چې د نافع همت یو اثر دی او هغه اثر تنزیه اثر دی او هغه د چنګښو اچار نومېږي، دغه اثر در سره شته. نو دا ټول اضافي معلومات خلص شوي دي او دا د استنباط په شکل باندې هغه مثلا دغه صابون دغه د استنباط په شکل باندې دا ټول اضافي معلومات په دې طریقه باندې ترلاسه کوي. یا مثلا ورته وایم ونه یو شپون در سره شته، نو مطلب هغه پوهېږي چې زه شپون صاحب نه ښیم بلکې د هغه کتاب هغه مات مثلا هو هغې المارۍ کې پروت دی وایخله. همدغه شان د پونځي کې خوشحال ډېر لولو نوم نه د کتاب یا مضمون استنباط کړو په دې طریقه باندې. نوم خوشحال نه دغه دیوان استنباط کړو یا مثلا یا مضمون ته استنباط کړو چې ولا خوشحال چې دی زمونږ په نصاب کې ډېر شامل دی. نو درېیمه دغه ده چې هر ارجایي عبارت یو لړ بالقوه مصداقونه خپروي. یعنی دا ده چې هر ارجایي عبارت چې کله زه وایم هغه سړی نو هغه بالقوه ځینې استنباطونه خپروي او دغه بالقوه استنباطونه په دغه مکالمه کې بیا اوریدونکی په دغه بالقوه استنباطونو باندې په اسانه پوهېږي. مثلا دا مثلا زه وایم روسیې مذاکرات وګټل او وایم روسیې نړیوال جام وګټه، اوس دا زما اوریدونکی دوه مختلف استنباطونه کوي. مثلا په لومړي کې د روسیې په ځای د روسیې حکومت ښیي، پوهېږي چې د روسیې حکومت مذاکرات وکړل مثلا اوکراین سره یا بل سره او دغه مذاکراتو کې کامیاب شو، خو په دویم کې هغه پوهېږي چې زه د روسیې حکومت نه ښیم بلکې د روسیې دغه ښیم فوټبال لوبډله ښیم که نه. نو په دې اساس باندې هره جمله هره ارجاع چې کله یو ویناوال کوي ځینې بالقوه استنباطونه له ځان سره دغه ته اوریدونکي ته ور انتقالوي او هغه اوریدونکی بیا دغه بالقوه استنباطونو کې انتخاب کوي چې کوم استنباط دغه د ویناوال هدف دی. البته د ارجاع او استنباط د توپیر ما مخکې وکړه چې په ارجاع او استنباط کې تر وینا د په دې دواړو کې البته یو دغه دی چې کمې کلمې چې په ارجاع کېږي یو څه شته او کم استنباط چې اوریدونکی کوي د یوې وینا نه د یوې ویناییزې ټوټې نه، نو هغه البته محدود وي خو هغه پیغام هغه دغه چې وي هغه استنباط هغه معنا چې وي هغه لویه وي که نه. نو په دې اساس باندې په ارجاع استنباط کې تر وینا د پیغام کچه ډېره وي، یعنی وینا لږه وي خو پیغام پکې ډېر انتقالېږي. ارجاع د ویناوال او استنباط د اوریدونکي اړوندېږي. مثلا کله چې زه وایم هغه لیوه راغلی و که نه، نو په دې اساس باندې زه یو شخص ته ممکن زه یو شخص ته ارجاع کوم، زما مراد یو شخص وي، نو اوریدونکي زما د مراد او هدف سره سم په دې خاطر باندې په دغه مکالمه کې یا په دغه خبرو کې له ما سره همکاري ښیي او مثلا استنباط کوي چې ولا دا اصلا واقعي لیوه نه ښیي بلکې یو سړی ښیي که نه. نو دغه د لیوه یو داسې معنا استنباطوي چې اصلا د لیوه په کلمه کې نه ده موجوده، خو په دغه مکالمه کې زه هغه ورته انتقالوم او په دغه هغه پوهېږي. په دې اساس باندې یو ژبنی فرهنګ له یو بل سره په ځینو خاصو ارجاعاتو او استنباطونو کې ګډ وي او له استنباطه کار اخلي. مثلا افغانان ټول یا زیاتره ټوله په دې پوهېږي چې رحمان بابا اوس مړ دی، او مثلا کله چې زه وایم چې رحمان بابا مې ولوست، نو دا یو ګډ دغه د ارجاعات او استنباطونه دي چې هر پښتون په دې باندې پوهېږي چې د رحمان بابا نه د رحمان بابا نه دی مراد بلکې کتاب مراد دی. د یو ژبني فرهنګ ځینې ګډ استنباطونه او ارجاعات وي چې هغه ارجاعات کله موږ استعمال کړو نو زموږ اوریدونکي په اسانه باندې یو معنا یو د چې دا وایزه کلمه کې نه وي یو استنباط کوي. بل د ارجاع ډولونه دي. ارجاع په ټوله کې په دوه ډوله ده، یو بهرنۍ ارجاع ده او یو داخلي ارجاع ده یا دنننۍ ارجاع ده. بهرنۍ ارجاع هغه ده چې د ژبې نه بهر یو څه شته هغه کې چې دې ته دا په ادراکي ژبپوهنه کې ګراونډینګ وایي، یعنی یو څه چې ته په یو زمان کې او په یو مکان کې واقع کې او دا بالعموم د دغه نومځرو په ذریعه کېږي. مثلا د ناټیکو نومځرو مبهم ضمایرو په ذریعه باندې کېږي، د سمریزونو په ذریعه باندې کېږي، د اشاري ضمیرونو په ذریعه باندې کېږي، د ټاکندویانو په ذریعه باندې کېږي چې وایي دا سړی مې هېڅ ښه نه ایسي
کنه مثلا دا دیوال رنګ شوی دی نو دغه ته دغه وایي خارجي یا بهرنۍ ارجاع ورته وایي. دا سړی خیم ډاکټر می ولید ډاکټر یو چاته ارجاع کوي کنه. دویم ارجاع چې دا هغه د متن کې دننه ارجاع وي او دغه متن کې دننه ارجاع البته د متن په انسجام کې ډیر نقش لري او بالعموم په متني ژبپوهنه کې مطالعه کیږي. مثلا زوایم احمد راغلی و ما سره یې ولیدل دا یې یو دنننۍ دغه د ارجاع ده یعنی بیرته هغه احمد ته ارجاع کوي احمد په متن کې دننه دی صحیح ده. نو په دې اساس باندې دي ته متنی یا داخلي ارجاع وایي چې د نظم په انسجام کې نقش لري یعنی د جملو ترمنځ اړیکې پیدا کوي مانیزګي اړیکې او دغه نور. دغه دننه ارجاع چې ده بیا په دوه ډوله ده یو ته مخ ارجاع وایي او بل ته پس ارجاع وایي. پس ارجاع مخ ارجاع هغه ده چې د دغه مرجع د ارجاعي توک نه مخکې راغلی وي هغه ته مخ ارجاع وایي. مثلا وایي که یو دغه خپرونه د اخلي پخلي خپرونه وایي چې پیاز ښه سره کړئ بیا یې پر کروتو واچوئ. مثلا یو ځل پیاز راغلی دی چې مرجع ده بیا یې راغلی دی د ضمیر په توګه چې بیرته هغه پیاز ته ارجاع کوي یعنی موږ پوهیږو چې دا یې نه مراد پیاز دی کنه بیا یې پر کروتو واچوئ دې ته مخ ارجاع وایي. په پښتو کې مخ ارجاع بې درې غړي استعمالیږي یعنی اول مرجع راځي بیا ورپسې ارجاعي توک راځي او دویم چې دا پس ارجاع ده. پس ارجاع ده چې ارجاعي توک مخکې وي او مرجع وروسته راغلی وي. مثلا ډیره مې خوښه ده ژبپوهنه ښیي دا په بالعموم په پښتو کې ډیره نه استعمالیږي نو کله کله اصلا که د طبیعي او د ولسي پښتو د زاویې نه ورته وګوري نو دغه ښکاري مصنوعي ښکاري. خو البته په مثلا په ناولونو کې او په دې ځایونو کې په انګلیسي ناولونو کې بالعموم چې کله یو کرکټر خبره کوي خبره وکړي بیا خیر وایي چې شي سه ویل یعنی دغه پس ارجاع په هغې کې ډېر استعمالیږي. نو په دې اساس باندې په پښتو کې د مخ او بهرنۍ ارجاع توکي ګډ دي. مثلا یو ځل مرجع راغله بیا اشاري ضمیر هغه مثلا یو ځل مرجع راغله بیا نوموړی په دویمه جمله کې دا کمزوري او پیاوړي ضمیرونه ګڼ توکي دي چې د مخ ارجاع لپاره استعمالیږي. نو په دې اساس باندې یو د ارجاع له مخې د ادبي او ناادبي ژبې توپیر دی. موږ مثلا کله کله وایو چې دغه ژبه چې ده د وینا ژبه یا د غږېدو ژبه یا غیر ادبي ژبه چې ده هغه ارجاعي ژبه ده یعنی یو څه ته ارجاع کوي په بهر کې بالعموم یو څه ته ارجاع کوي. خو ادبي ژبه چې ده هغه غیر ارجاعي ژبه ده یعنی هغه بهر کې بالعموم څه ته ارجاع نه کوي. البته ځینې شیان مثلا دغه د داسې ورته وایي سفرنامې دي یا مثلا دغه ځینې ژانرونه دي چې بهر یو څه ته یا یو چاته یا یو مکان ته یا یو څه ته ارجاع کوي خو هغه محدود دي. بالعموم په دغه کې په ادبیاتو کې د دننۍ ارجاع ډېره استعمالیږي چې په خپله په متن کې یو څه ته ارجاع کوي. مثلا په کیسو کې په داستاني ادبیاتو کې یو کرکټر دی احمد بیا هغې ته د ارجاع دپاره بېلابېل توکي استعمالیږي. نو په دې اساس باندې بالعموم چې ادبیات په تخیل باندې ولاړ وي نو د بهرنۍ ارجاع دپاره هغې کې کم استعمال لیدل کېږي. په دې اساس پایله دا راوځي چې ارجاع او استنباط ماضي فزیکي نه وي یعنی یوازې دا نه وي چې زه بهر یو څه ته میز ته ارجاع کوم نو دغه میز زما سره د معنا په انتقال کې مرسته کوي بلکې یو ټولنیزه فرهنګي کړنه ده یعنی یو چې موږ ویلي چې کله چې لوستونکی د خوشحال نه د خوشحال په ځای د هغه مضمون استنباط کوي یا د هغه دیوان استنباط کوي نو دا یو فرهنګي کار دی. بل ارجاع یوازې عیني سیسته نه وي یو انتزاعي سیسته هم ارجاع کیدی شي او بل ارجاع استنباط د ویناوال او اوریدونکو ترمنځ د ګډې فرهنګي پوهې او فردي معلوماتو زیږنده وي. څلورم دا چې ارجاع استنباط حوزه‌ای وي. حوزه‌ای دا مطلب چې یعنی هر حوزه خپل ارجاعات او استنباطونه لري. مثلا ډریوري دغه کې چې وي حوزه کې هلته خپل استنباطونه وي. مثلا زه چې کله دغه ته لاړ شم یو کتاب پلورنځي ته ورته چې خوشحال راکړه نو دلته خپل استنباطونه دي. مثلا هر حوزه خپل استنباطونه او ارجاعات لري. نو دغه بحث وزما ختم شو.